أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منگ نن انشاءالله د نهیشتم آیات څخه شروع کو د المعارج صورت. نو تاسو هم ورته وګورئ انشاءالله. مخکې منگ د دې ځای پورې را رسیدلی وو چې هغه خلک چې لمونځونه کوي، د غریبانو سره مرسته کوي، د قیامت په ورځ یقین لري او د الله تعالی د عذاب نه ویریږي. دوی د مصیبت په وخت کې شکایت او فریاد نه کوي او د دولت او پراخۍ په وخت کې بخیلی نه کوي، بلکې د مصیبت او تکلیف په وخت کې صبر او د دولت او پراخۍ په وخت کې بخل نه کوي، بلکې د الله په لار کې مصرف او د غریبانو سره کومک کوي. نو د داسې خلکو نور مثالونه په دې ډول دي. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین او آغا کسان، هم چې دوی لفروجهم خپل د شرم د ځایونو حافظون ساتون کی وی، الا علی ازواجهم پرته د خپلو ښځو او ما ملکت ایمانهم یا د خپلو وینځو څخه، فانهم غیر ملومین چې د دوی نه په نه ساتلو کې څپړه او ګناه ور باندې نشته دی. فمن ابتغى او څوک چې غواړي وراء پرته ذالک لدغو حلالو ښځو او وینځو خپلو څخه، فاولئک نو دغه کسان هم العادون هم دوی دي د حده تیریدونکي. یعنی که څوک پرته د خپلې حلالې ښځې یا حلالې وینځې ځنې بل کوم ځای د شهوت د قضا دپاره ولټوي نو ناروا ده. والذین او آغا کسان، هم چې دوی لاماناتهم خپلو امانتونو لره، وعهدهم او خپلو وعدو لره، راعون ساتون کی دی او سرته رسوي. والذین او آغا کسان، هم چې دوی بشهاداتهم په شاهدۍ خپل باندې قائمون سم ولاړ وي. یعنی که ضرورت شي پرته د زیادت، لږوالي، لحاظ او رعایت څخه شاهدي ورکوي او حق خبره هیڅکله نه پټوي. والذین او بل آغا کسان دي، هم چې دوی علی صلاتهم په لمونځونو خپلو باندې یحافظون ساتنه کوي. یعنی د لمونځونو د وختونو، شرایطو او آدابو څخه خبر وي او په خپلو وختونو سره ادا کوي. اولئک نو دغه ذکر شوي اته صفات چې په چا کې وي، اولئک نو دغه کسان به فی جنات په جنتونو کې وي، مکرمون عزتمن کړی شوي. یعنی په عزت سره به د جنت په باغونو کې وسیږي. نو اوس الله تعالی فرمایي فمالی نو څه شوي دي الذین آغو کسانو لره کفرو چې کافران شوي، قبلک چې ستا طرف ته مهطوعین منډې راوهونکي دي، عن الیمین د ښي طرف نه، وعن الشمال او د چپ طرف نه، عزین ډلې ډلې ناست.
کفار به د پیغمبر علیه السلام مجلس ته په منډو راتلل، لیکن په عوض د دې چې د پیغمبر علیه السلام په خبرو عمل وکړي، برعکس ټوقې او مسخرې به یې کولې. ډلې به ښي او چپ خواته کېناستل او ویل به که مسلمانان جنت ته ځي نو موږ به ترې مخکې لاړ شو. ایطمع آیا تمه کوي کل امرئ هر سړی منهم د دوی ځنې ان یدخل چې داخل بشي جنته په جنت نعیم د نعمتونو کې. کله هیڅ کله داسې نه ده چې دوی جنت ته د داخلېدو تمه کوي او داخل بشي. انا بېشکه مونږ خلقنا پیدا کړي دي هم دوی مما د هغه څه څخه یعلمون چې دوی پې ښه پوهیږي، یعنی دوی پوهیږي چې د څه شي نه پیدا شوي دي، د ضعیفه او حقیرې نطفې څخه. فلا اقسم نو زه قسم خورم، الله فرمایي فلا اقسم نو زه قسم خورم برب المشارق په رب د مشرقونو والمغارب او د مغربونو یعنی هره ورځ لمر د بیل ځای یا بیل مشرق څخه راخیږي او په بیل ځای یا بیل مغرب باندې پریوځي، یعنی د هرې ورځې بیل مشرق او بیل مغرب دی. نو په دې اساس هم ډیر مشرقونه دي او هم ډیر مغربونه دي. جواب د قسم دا دی انا لقادرون، الله فرمایي بېشکه موږ خامخا قادر یو علا په دې باندې ان چې نبدله په بدل کې راولو خیرن غوره بهتر مخلوق منهم د دوی نه وما او نیو نحنو مونږ بمسبوقین عاجز له ارادې خپلې نه. فذر نو ته پرېږده هم دوی یخوضو چې مشغول وي، یعنی په اسلام او مسلمانانو باندې اعتراضونه وکړي، ویلعبو او لوبې وکړي، یعنی د دنیا په مینه کې مشغول شي، حتی تر هغه پورې یلاقو چې ملاقات وکړي یومهم د هغې ورځې خپلې سره الذي د کومې یوعدون چې وعده یې ورسره کیږي. یومه په هغې ورځ یخرجون چې راوځي به دوی من الاجداث د قبرونو نه سراعا په منډه کأنهم لکه چې دوی الی نصوب د یوې نښې طرف ته یوفیدون منډې وهي. خاشعة ټیټې به وي ابصارو سترګې هم د دوی ترحقهم خور به وي په دوی ذلت خواري. ذلک الیوم دغه ورځ الذي هغه ورځ ده د کومې ورځې چې کانو یوعدون د دوی سره یې وعده کېدله. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه
محمد وآله وأصحابه أجمعين.